د مسلمانانو تر ټولو غوره کور هغه دی چې په هغې کې یتیمان وي او خوشحاله وي، او تر ټولو بد کور هغه دی چې په هغې کې یتیمان وي او ناخوښه وي. افغانستان زموږ او ستاسو ټول کور دی او دلته ډېر زیات یتیمان له موږ او تاسو سره ژوند کوي. راځئ همدغه یتیمان خوښ وساتو. مخکې مې چې کومه جمله ویلې دا زما خبره نه ده او نه هم د بل چا، بلکې دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبره ده. نو راځئ په ګډه باندې دوستانو د ګران وطن افغانستان د یتیمانو کفالت او ساتنه وکړو، د دې ملاتړ وکړو. قمر مسک ډېر یو جامع او ښه پروګرام لري د دغو یتیمانو لپاره. دوی د مکتب فیس، قرطاسیه، لباس، علمي سفرونه او بېلابېل امکانات دوی ته په نظر کې نیول سوي دي تر څو په ډېره ښه توګه وکولی سي د خپلو زده کړو دغه پروسه مخکې یوسي، د ځان، کورنۍ او افغانستان لپاره یو ښه راتلونکی ولري. راځئ دوستانو همدا اوس د همدغو یتامو سرپرستي او کفالت په غاړه واخلئ. حتما به تاسو اولادونه لرئ او د هغوی د سرپرستۍ مسؤلیت په غاړه لرئ. یو دانې یتیم بل هم د یو اولاد په توګه ځان سره ونیسئ او د دوی سپورټ وکړئ. تاسو ته لینک په سکرین باندې ښکاري او دې تر څنګ وټساپ شمېره، همدا اوس قمر سره ملګري شئ او راځئ په ګډه د ګران افغانستان د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو ملاتړ وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. محبت پتر گندو وطن آبادو، وطن آبادو، د هر افغان پشندو بمسکاوی راولو. وطن آبادو، وطن آبادو.